السلام علیکم ورحمۃ الله تعالی وبرکاته. حمید و مصلی و بعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې د لاوډ سپیکر حکم څه دی، هغې کې مونځ کول څه حکم لري. جناب محترمه، دا مسله خو مخکې د فقهاو معاصرو فقهاو په منځ کې اختلافي وه. لکه دا مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله امداد الاحکام کې په دې غټه مقاله لیکلې، داسې 10-12 پاڼې به وي، داسې 8 یا 9 پاڼې به وي، 15-14 صفحې ده. او د قرنګي مفتی عبدالرحیم صاحب دوی د دې قائل نه دي چې لاوډ سپیکر د استعمال شي، هغوی د استعمال جواز نه دی ورکړی. خو لیکن چې دا وروستني متاخرین کوم فقها دي نو دوی باقاعده طور سره بیا د استعمال اجازه ورکړي. لکه فتاوا محمودیه شلم جلد 105 نمبر صفحه باب الاشتات، هغې کې لیکلي دي چې عام علما په دې باندې دي چې د لاوډ سپیکر استعمال اجازه شته. د قرنګي آپ کې مسئله اور انکا حل مولانا محمد یوسف لودیانوی رحمه الله تعالی 3 جلد صفحه 398 هغه غاټ په دې باندې باب لګولې لاوډ سپیکر کا استعمال، د لاوډ سپیکر استعمال. د قرنګي فتاوا عثماني اول جلد صفحه 550 کتاب الصلات. او مفتی شفیع عثماني صاحب نه دی، مفتی شفیع عثماني صاحب چې دا مفتی اعظم پاکستانو، هغه په دې باندې مستقله غټه رساله لیکلې ده، مستقله رساله په لاوډ سپیکر لیکلې. خو راجح اقوال په کې هم دغه پیش کړي دي چې یاره استعمال یې بالکل جایز دی، د ضرورت په اساس باندې استعمال جایز دی، بلا ضرورت دی نه استعمالوي. نو خلاصه د خبرې دا ده چې اوسني چې کوم فقها دي هغوی بالکل ورته د استعمال اجازت ورکوي. السلام علیکم ورحمت